ستا ورغاون تمو کړی بیا قیام دی ستا وهرې سیمې هرې برخې تمو پام دی بیل مکړې څومره ککرې درته له تنا ای ګران وطنا. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال الحاج ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د سوالګرو راټولولو کمیټې له لوري د روان 1401 لمریز کال د وږي یا سنبلې میاشتې تر 26 نیټې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو څخه 6,900 سوالګر راټول شوي دي. د راټولو شوو سوالګرو له جملې څخه 4,619 ښځینه دي چې تر ارزونې وروسته یې 1,211 مستحقې او 3,386 بیا حرفوي سوالګرې پېژندل شوي دي. 590 نور نارینه دي چې تر ارزونې وروسته یې 144 مستحق ګڼل شوي او 415 بیا حرفوي سوالګر دي. په راټولو شوو 6,900 سوالګرو کې بیا 1,404 ماشومان دي چې له ډلې 911 مستحق 754 حرفوي او 9 بیا بې سرپرسته ماشومان دي. بې سرپرسته سوالګر ماشومان له بایومټریک وروسته د کار او ټولنیزو چارو وزارت له لوري روزنتون ته داخلیږي او هلته ورته پر عیاشۍ سربیره د زده کړو او تعلیم زمینه برابریږي. مستحقو سوالګرو ته بیا د افغان سرې میاشتې ټولنې له لوري د نغدي پیسو د ویش لړۍ هم پیل شوې چې تر دې مهاله یې سلګونو کسانو ته دغه مرستې رسېدلې دي. وژې انقلاب ته مو چنار چنار ځوانۍ ورکړې وینې مو په تا څه په مېړانه وراستۍ ورکړې وینې مو په تا څه په مېړانه وراستۍ ورکړې کړو دي اوس واده د زخمي تندر ملنا ای ګران وطنا.